السلام علیکم پلار جان. وعلیکم السلام. بچی راغلی. ښه ها پلار جوړ شکر. خبر ته څنګه یې پلار؟ زه م ښه یم اوس. دوی دې اچولې وه؟ هو دوا مې خوړلې اوس لږ لږ ښه یم. ښه څه شکر چې ښه یې. ذبیح الله خانه زویه، پلار جانه زما یو وصیت دی او زه چې کله مړ شم زما د مرګه پس به هغه ته خامخا پوره کوي. پلار جانه داسې مه وایه، په تا هېڅ هم نه کېږي. نه 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 بس زما دا وصیت به ته خامخا پوره کوي. ښه پلار جانه ووایه څه وصیت دې دی؟ زما د مرګ نه پس چې غسل مو راکړه او زه مو په دفن کولم نو دا زړې جرابې به ما ته خامخا را په خپو کوي. دا زما تا ته وصیت دی. پلاره داسې خبرې مه کوه، په تا هېڅ هم نه کېږي، ته جګ جوړې. نه 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 نن زه مرم زما نوبت دی، سبا ته مرې دا ټول مري، یو هم نه پاتې کېږي. موږ ټول مرګ ته پیدا یو او دا زما وصیت تا ته دی، دا به ته خامخا پوره کوې. بس سمه ده پلاره سمه ده، په تا هېڅ هم نه کېږي، په تا هېڅ هم نه کېږي. قاري صاحب صبر وکړه، د مرګ نه مخکې مې ما ته پلار یو وصیت کړی و، هغه پوره کوو بیا ورته ګوتې تړو. ښه صبر وکړه. قاري صاحب دا ایسته که دا ورته واغونده. دا څه کې ذبیح الله ته؟ دا خو مړ دی، څه ژوندی خو نه دی چې دا واچوې. قاري صاحب پلار مې په ژوندوني ما ته دا وصیت کړی و چې کله زه مړ شم نو دا زړې جرابې به ما ته په خپو کوئ، بیا به مې په قبر کې ږدئ. زه دا وصیت پوره کوم. نه ذبیح الله ته خو به لیونی شوی نه یې، دا مړ دی. زمونږ په دین کې نه داسې کار شته او نه زمونږ په اسلام کې، نه په قرآن کې دا کار شته او نه په حدیثو کې. د نبیانو د وخت نه را تر اوسه پورې مړی یې ځان سره یو کفن وړي، هغه هم شک کې. نو ته شکر وباسه چې ستا پلار ته دا کفن په نصیب شو. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. کاکا جوس کې صحت څنګه دی؟ ښه یم وراره، ته ښه یې؟ شکر دی، ځان لا دې بې درده کړم. ذبیح الله یو منټ صبر که زه تیشی راوړم. ذبیح الله حاجي کاکا یو څو ورځې مخکې دا خط لیکلی او د څو پیسې څنګ کې ایښی، ما اوس راواخیسته. ګرانه زویه ګوري چې د شتمنۍ باغ ځمکې ښکلي کور ښایسته موټر کارخانې او د دې ټولو امکاناتو لرلو سره بیا هم
اجازه نشته چې یو جوړه زړې جرابې له ځانه سره یوسم. زما په څیر به یو ورځ ته هم مرګ ته لبیک وایي. مرګ به دې دروازې ته راځي. هوښیار اوسه، تا ته به هم له یو کفن څخه پرته له ځانه سره د نورو څه وړلو اجازه نه وي. نو زیار وباسه تر څو له دغې شتمنۍ څخه چې تا ته یې پرېږدم ګټه پورته کړي او په سمه لارې مصرف کړي. د مظلوم او ناچاره خلکو سره مرسته وکړي. مسکین او فقیر ته لاس ورکړي. صدقې او خیراتونه وکړي. په همسایه‌ګانو کې څوک در څخه وږی او لوس پاتې نشي. تل داسې کارونه وکړه چې نورو ته یې ګټه ورسیږي او د الله جل جلاله د رضا سبب وګرځي. ځکه یوازینی شی چې له تا سره به قبر ته ځي هغه ستا عملونه دي. نو ډېر هوښیار اوسه تر څو خپل راتلونکی د تیارو کور سم ودان او روښانه کړې.